بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کړئ دغه کتاب مې لیکلی دی او غواړم چې اوس دې ته صفحو شمېرې ورکړم. راځئ انزرټ ته یا هیډر فوټر کې کار کوو. صفحو شمېرې په آخر کې دي. هیډر مخکې تاسو ته یو ویلي چې هر هغه لیکل که هغه د لیکوال نوم وي که د کتاب نوم وي یوه ښه خبرې یا د صفحو شمېرې وي هغه که د پاس ټاپ مارجن کې لیکل کېږي دې ته هیډر وایي او که په باټم مارجن کې لیکل کېږي دې ته څه وایي فوټر وایي. نو راځو په دې کې کار کوو. دې نه ډیزاینونه موږ تاسو ته تیار دلته راکړي دي. تاسې کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. مختلف ډیزاینونه دي. صفحو شمېرې هم شته پکې او نور ډیزاینونه هم شته پکې. کوم کار چې موږ په هیډر کې ترسره کوو په هماغه ډول په فوټر کې هم کېږي. خو صرف فرق یې دغه دی چې هغه هیډر پاس ده او فوټر چې ده کوز ده. زه په دې باندې کلیک کوم. دې سره یو ټیب راځي هیډر اینډ فوټر ټولز ډیزاین په نوم باندې. دې کې هغه سیکشن ټول شته هیډر فوټر پیج نمبر هغه موږ تاسې هلته وایو. خو که چېرته د وخت او تاریخ کې لیکو نو راځي ډیټ اینډ ټایم ته دې باندې کلیک کړئ. دې یو سټایل انتخابی ورته وکړئ. که د تاریخ که وخت دې کې لیکو وخت بیا هلته دغه ځای انتخاب کړو. او کتاب نوم دې که لیکه هغه دلته ولیکه. فرض کړئ کتاب نوم چې ده هغه ده ډونټ بی be sad. ما خفه کېږه لا تحزن. څوین خان دی والکه ښه ډیټ اینډ ټایم دې نه بغیر ډاکومنټ انفو که غواړئ چې لیکوال نوم له دې ځای راواخلې فایل نوم راواخلې یا فایل پات راواخلې کوم ډاکومنټ کې ته خانپوري دې ځای کې فایل کې کړي انفو کې هغه له هغه ځای راخیستلی شي. لیکوال نوم دې لیکه دلته دې کلیک ورته راغلی دلته ورته وایي چې اتر ډایرکټ یې ولیکه یا ته په خپله ورته لیکلی شي. هغومره ټایپینګ خو به دې زده وي. کویک پارټس کې ډېر کار ده. دغه انشاءالله موږ تاسې په انزرټ کې دلته بیا وایو هماغه اپشن دلته هم شته. دې ځای کې راخلو بیا مطلب دی تاسې ته دلته هم راخیستلی شئ. ورته چې ښه صحیح دی هغه باندې بیا هلته کار کوو. پکچر که غواړئ چې لوګو دې راواخلئ کمپنۍ د ادارې لوګو دې دلته ولګئ او په هر مخ باندې غواړئ. موږ تاسې بله ورځ ویل لوګو موږ تاسې په ټکس باکس یا په شیپ کې راخلو خو هغه به صرف په یغه مخ په یغه ځای کې ښکاري. که غواړئ چې په هر مخ وښکاري نو هیډر یا فوټر کې به راخلي. ځي به له دې ځایه پکچر ته او په پکچر کې به ولاړ شي کوم ځای کې چې لوګو سی وي هغه به را انتخاب کړي. خو سایز یې ډېر زیات ده دا به څنګه کې کم به یې کې. نو تاسې اوس دا وګورئ دا به په هر مخ باندې هلته ښکاري. له دې نه بغیر انټرنیټ نه دې کاکس راخیسته آنلاین پکچرز. ګو ټو فوټر فوټر ته لاړ شئ هلته هم دغه کارونه کولی شئ. هیډر ته لاړ شئ هلته یې کولی شئ. فوټر ته لاړ شئ فوټر له دې ځای ډایرکټ ډیزاین راواخلئ او په کلیک هلته یې ډایرکټ رااخلي. نیکسټ راتلونکي هیډر ته لاړ شئ پریویس تېر شوي ته لاړ شئ او دا ډېر مهم اپشن دی اوس کار نه کوي. په لی آوټ کې اپشن دا چې کله ووایي بیا دا کار شروع کوي. دا انشاءالله بیا وایي ډفرنټ فرسټ پیج په اول مخ باندې نه غواړم نورو ټولو مخونو باندې غواړم. تاسې ورته وګورئ په اول هم شته په دویم هم شته په نور هم شته. ورته هم چې ډفرنټ فرسټ پیج ګوره اول مخ نه لرې شه فرسټ پیج او نورو ټولو باندې شته. یو ورته هم چې ښکاري دی. بل کې ډفرنټ آډ اینډ ایون پیجز په تاک او جفت مخونو باندې مختلف غواړم. تاسې وګورئ اوس دغه یو هیډر چې ما جوړ ده په ټولو مخونو باندې ښکاري ټولو صفحو باندې. زه ورته وایم چې نه د تاک او د جفت مخونو دې مختلف وي نو دې لپاره به دا اپشن فعال کړي. تاسې وګورئ اوس دویم نه لرې شه ځکه چې ما په اول مخ جوړ کړی وي یو تاک وي که نه نو په ټولو تاک صفحو باندې به اوس ښکاري په جفت باندې نه ښکاري. جفت لپاره به په یو جفت صفحې باندې هیډر فوټر جوړ کړي او به ټول جفت مخونو باندې ښکاري. شو ډاکومنټ ټکس دا اوس زما په کمپیوټر کې کار نه کوي. تاسې بیا چک کوئ کېدای شي کار وکړي. دغه چې کله زه هیډر فوټر کې کار کوم دغه ټکس د متن دې ښکاري که نه دې ښکاري نه دې ښکاري. اوس یې کار وکړه. لږ مخکې مې کلاس ته کار کوي او 10 بجو کې کار نه کوم. طبیعت یې ده نو کله کار وکړي کله تاسې قسمت خوب است. هلته مې هغه ورډ فایل کې کار هم ډېر کړی و په لینک سیکشن مې ورته ویلي بیا راغلم دلته ورته هم چې ښکاري دی. بیا دا هیډر دې له پاسه نه څومره ښکته یي هغه غشتم فکر ده ښه دا هیډر دې له پاسه نه څومره ښکته یي هلته وګورئ له پاسه نه غشی ده دا ورته هم چې
نیمه انچ ده کنه تم چې کمې کې ګوره هیډر پورته روان ده او دا مارجن چې بیا پسې ور پورته کې کنه کمې کې دا خپله د لیکلو ساحه بیا ورسره اضافه کېږي او فوټر د له کوزه نه څومره پورته وي زه یو د فوټر ډیزاین رااخلم صحیح ده ورته وایم چې لاړ شه دغه فرض کړه ته اوس پاس ده که نه ډېر ته هم چې لږ ښکته وې دا کم کړه او دلته زه څه لیکل کوم دلته فرض کړه لیکوال د احمد محمود سیار څوک ده دلته غواړي چې الاینمنټ ټیب ورکړي که نه ټیب کوم ځای ته جوړېږي سنټر ته خو تاسو که فکر وکړو په ورډپیډ کې چې کله موږ تاسو ټیب استعمالوو صرف فاصله به ورکوله هلته که نه دلته ورته وایي چې نه 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 داسې ډاټډ لاین یا په دې ډول یا په دې ډول یا په دې ډول اوکې که صحیح شو که نه دغه لکه موږ دې ځای نه هغه طرف ته جوړ کړي انډو او کلوز هیډر اینډ فوټر دا څنګه کېږي بندېږي اوس هلته کلیک نه کېږي ورځو به څنګه ډبل کلیک سره ځي ښه دا لنډه طریقه ده کلوز ته ضرورت نشته ډبل کلیک سره تاسې کولی شئ چې بل طرف ته لاړ شئ او بله طریقه څنګه دی انځر ته راشه او د دې ځای هیډر یا فوټر چې هر یو ته لاړې ایډیټ هیډر دلته دا کلوز ته تر راځي خو دا لنډه طریقه ده ډبل کلیک وکړه یا که غواړئ چې فوټر ته هیډر فوټر تر لرې کړئ هیډر دې کې لرې کړو هیډر ته به لاړ شئ او ریموو هیډر او که فوټر دې لرې کړو فوټر ته به لاړ شئ ریموو فوټر او همدغه رقم که دغو ډیزاینونو کې دې خوښ نه شي نو افس ډاټ کام نه نور هم راخیستلی شي دا خو هیډر فوټر و صرف فرق یې دا و چې یو پاس و بل اوس راځو مهم آپشن ته صفحو ته شمېرې څنګه ورکړو بیا راځو انزرټ ته او پیج نمبرز باندې کلیک کړو په دې کې مې ته وایي ټاپ آف پیج غواړې مطلب هیډر کې غواړې که نه باټم آف پیج فوټر کې غواړې که نه پیج مارجنز کې غواړې مارجنز نه مطلب دلته دغه ده چې ښي چپ طرف ته په دې سټایل په دې او که نور سټایلونه شته پکې په هغه کې زه وتم چې دې طرف ته دلته تاسې وګورئ اوله شمېره د شمېره هم چېرته نه لیدلې که نه اوس خو دې ولیدله موږ سره چې ګرځې داسې پلي به خورې صحیح شو که نه داسې پیج نمبر یې به هم ګورې ښه زه ته مې دم تر لرې کړه دغه ځای نه لرې کولی شي ریموو پیج نمبرز بېرته راځم ورته چې ټاپ آف پیج یا باټم آف پیج چې په هر یو باندې زه کار وکړم دواړو کې په ټولو ځایونو کې همدغه رقم دي ته یم ټاپ آف پیج غواړم دلته بیا مختلف سټایلونه ډیزاینونه دي چې هر یو ستاسې خوښ شي په هغه باندې پسې کلیک کړئ زه اکثر وخت په دې باندې کار کوم لکه کار یې ښه لرې نه ویډیو کې هم ښه راځي نو یو ښکته لاړ شي دوه درې دغه شمېره یې ورکړه ورته مې نه یو دوه درې مې نه ده خوښه لرې که ده 1 2 3 نه فارمیټ پیج نمبرز الف ب جیم الف ب ت بی سی عمومي عددونه ډز نه مخکې مه مړه کړه دغه کورنۍ وظیفه ده ته باندې بیا غږېږو ډېره ښه پوښتنه وه دا ما کتاب ته پرېښي که نه زه چې ټول یاره ښه کې راګیر سي هغه نه وروسته بیا ورته کوم مخامخ نسته کې ښه دغه باندې بیا کار کوو ښه پوښتنه وه ښه ټول ته دې ورفکر کړه چا ورفکر دي چا نه ورفکر ښه راځم دغه باندې غږېږو ښه دا کورنۍ وظیفه چې کله درکړم بیا به خپله غږ وکړي چې دا څه رقم کېږي بیا بېرته وښیم فعلا که ته وښیم بیا بیخي په تیار راځي تیاره ماړئ که نه زه یم چې سړی ماړئ در پاتې سي روزې ماتې آفرین او خپل کوشش په وکړئ که ګیر سره بیا پوښتنه وکړئ سیم کې به نور ټول ګیري یو څو نفر نه بغیر بیا راځم ورته چې فارمیټ پیج نمبرز او دلته انکلوډ چپټر نمبر مثال موضوعګانې لیکلې وي اوله موضوع دویمه موضوع د سره لیکي اوله موضوع وګورئ اوله موضوع اول مخ دویمه موضوع که دوه موضوعګانې کې بس بیا دواړه لیکي مثال دویمه اوله دویمه به یې ته لیکلي مطلب اوله هم به دغه کې ده دویم مخ ته چې کله واوړې هلته به دا به مخ دا د مخ نمبر دا شاته چې ده دا به دوه شي او دلته فرض کړه څلورمه موضوع ده څلور به یې ته لیکلي یا که درېیمه څلورمه یې هم څلور به یې ته لیکلي خو دا بغیر له هیډینګ سټایل نه کار نه کوي موضوعاتو باندې به دې له دې ځایه هیډینګ سټایل خو صرف له هیډینګ سټایل نه هم نه کېږي ته به راځې دلته
او دغه ملټي لیول لیست کې بل دې انتخاب یې ګورې زه د کلیک دته کوم ما ته څه وایي زه ته چې include chapter number okay څه وایي there is no chapter number اول خو chapter section یې موږ تاسو نه دی کې جوړې دویم to include in the caption or page number to apply chapter numbers use the multi level list button از چې ورله ملټي لیول لیست ته بلار شي او په هغه کې به په هوم ټیب کې دا نمبرینګ سکیم کې به کوم یو انتخاب کې هډینګ سټایل والا به انتخاب کې چې هر یو د نور انتخاب کړي دغه نو وروسته به کار کوي په ځینو سټایلونو کې ما د کمپیوټر ساینس ځینې یو نیم کتاب دلی دی چې په هغه کې دلته موضوعات نومونه هم سره لیکلي خو دا ما لږ مخکې ټرای کړه موضوعات نومونه نه رااخلي دلته ګوره دلته کلیک کوم افغانستان زه به دوه ولیکم او دې ته مې هډینګ سټایل تیار مې فرض کړ ته انتخاب کړ انتخابونه دې لپاره چې هلته بیا لږ اساني او کابل او بیا مې ورته انتخاب کړ او ښکته ځم زابل نور بس دي ښه تاسو به څنګه کار کوي دا به انتخاب کې په کلیک به کې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ ټول موضوعات به انتخاب شي دغه نه وروسته به راشي دلته ملټي لیول لیست او د هډینګ چې ورته لیکلي دغه به سټایل ورته انتخاب کړي ورته هم چې هډینګ سټایل کې دغه صحیح ده هلته ګورئ چې ولیکل هډینګ 1 او 2 دواړه دلته دي ښه دواړه موضوعات اول او دویمه موضوع او دا په کوم مخ دي ما ته عمومي عددونه انتخاب کړي که نه په اول مخ دي اوس ځم درېیمه موضوع چېرته راغله دلته او د دې هغه شي ده دا په دویم مخ ده ښکته ځو بیا هم درېیمه موضوع ده په دې بل مخ هم څلورم موضوع نشته دا هم په درېیم مخ باندې ده په څلورم مخ باندې هم درېیمه موضوع ځکه چې بله موضوع موږ لیکل ده څلورم مخ ده که نه ویښ صحیح بیا راځه ورته هم چې داسې کار وکړه پیج نمبر ته لاړ شه بیخي تر لرې کړه او بیا ورځه ورته هم چې ټاپ آف پیج کې غواړم یو څو خبرې نورې هم دي پکې ښه بیا یې دغه واخېسته ورته هم چې ته لاړ شه اوس دغه بدل کړه نو تر لرې کړه رومي عددونه نه 1 2 3 اوکې او د ښکته آپشن چې دي سټارټ ایټ له څوره شروع کړئ اول مخ ته 15 شماره ورکړه خو موږ تاسو دا کوم ځای کې استعمالوو دا به انشاءالله بیا وایو دغه بټن هم پاتې ده ښه بیا راځم ورته وایي چې باټم آف پیج د صفحې په آخر کې غواړم ورته دا ریموو پیج نمبر سره لرې کړه خو زه یې صفحې په آخر کې غواړم باټم آف پیج ته به لاس دلته لږ ډیزاینونه ښایسته ښایسته زیات دي ځکه چې صفحې شمېره اکثر وخت تاسې بلدلي کتاب په آخر کې لیکل کېږي نو په دې کې ځینې ډیزاینونه دي چې هغه په هیډر کې نشته لکه دغه اول مخ دوم مخ دریم مخ څلورم دې ډول مخ ته پسې ځي او کولی شي دغه هم بیرته ریموو پیج نمبر سره تر لرې کړي بیا راځم بل آپشن کې پیج مارجن باندې خو کرنټ پوزیشن فرض کوم چې په دې ځای کې متن کې چېرته ضرورت شي صفحې شمېره راته ولیکه نو را به شي انزرټ ته او پیج نمبرز ته دلته به کرنټ پوزیشن انتخاب کې کوم سټایل دی چې خو خو زه ته چې دغه ساده صحیح ده په اول مخ کې ولاړ ګورې نه مخه لیکل دی اول مخ کې ولاړ ده ګورې اول ولیک که په پنځم کې ولاړ پنځم بیا هغه ځای کې ته کرنټ پوزیشن کې درته لیکي بیا راځم په دې کې ګورې چې پاتې نه هېڅ شی نه دي پکې پاتې ریموو پیج نمبر سره تر لرې کېږي خو دا چې ته متن کې لرې کړې دا به څنګه کوې بیک سپیس سره به یې ډیلیټ کړې دغومره بس ده ځکه چې امتحان اخلو